السلام علیکم ملګرو. شیخ صاحب ټول حقیقت ښکاره کړو. نو مدرسو باره کې چې چاندې راغونډۍ وي او سپېکلي به مزدکو دې شمې تړلې وي او شیخ صاحب ټول حقیقت ښکاره کړو. راځئ تاسو دا وګورئ او مخکې ملګرو سې لازمي شعر کې راځئ. بعضې خلک چندې مندې غونډۍ ماته ډېر کار راځي په دې سوزکو موزکو چغې وایي مدرسه ده او یتیمانان دي پکې د لوږې مړه شو او یو وخت یې ډوډۍ وي او بل وخت یې ډوډۍ نه او یتیمانان دي او جامې یې نشته او بربند دي او کتابونه نشته. دا ټول دروغ وایي د خره بچي، ټول دروغ وایي. دا مدرسه سپکوي، یتیمانان دي. دا مدرسې رخ داسې پیش کوي چې خلک وایي چې دا مدرسه خو د ډېرو فقیرانو ځای دی او دې که سبق ټول فقیران وایي او مسکینان وایي. د مدرسې رخ غلط مه پیش کوه. شکر الحمدلله زمونږ په مدرسو کې نن د غټو غټو مالدارو او د سرمایهدارو بچي ناست دي او الحمدلله علم حاصل دی. نن علم د غټو غټو نوابانو کور ته ننوت، نن علم د غټو غټو افسرانو کور ته ننوت، نن د غټو افسرانو بچي حافظان دي. نن ستا چیف اف جرنل سټاف، چیف اف سټاف نن ستا د قرآن حافظ دی، ستا جرنیل نن د قرآن حافظ دی. هغه شی نشته یتیمانان دي، یتیمانان دي. یتیمانان ولې دا ټول دلته یتیمانان خو یتیم خو زمې پلار مې نشته خو چې ماشوم یې نهغه نابالغه یو پلار یې مړی نو یتیم ورته وایي. یتیمانان دي او بربند دي. بربند ولې دي؟ په خدای که بغیر د واسکټ نه او بغیر د چوغې نه بل شی چې او خوار او زار دي. ته دوی ته وګوره څونه خشته مخونه یې نیولي دی. ورته وګوره څومره ښکلې ښکلې هلکان دي، خشته خشته. هر یو ښه واسکټ اچولی پټکې واچولی د سپلی بوټان که د خان د بچي داسې شته. الحمدلله وایه بچې ټول یتیمانان دي، یتیمانان دي، غریبانان دي. اوس جامې شلېدلې دي. والله نن جامې شلېدلو سره نه ګرځي. طالب چې سار وځي ښه پالش کړي بوټانو سره به د کور نه راوځي او ښه مزېدار اعلی لباس سره به ګرځي. خدای چې د خدای قرآن ته ناست دي او دوی خدای ښه نه ساتي نو څوک به خدای ښه ساتي. دا ټول دروغ وایي. دا مدرسې رخ